مشرانو د مینې تعویض درکړی دی چې تاسو ته کم خلک داسې راشي نږدې شي هغوی له تاسو ډېره مینه ورکوئ. نو اصل کې قرآن کې الله فرمایي وقولوا للناس حسنا، د خلکو څخه ښې خبرې کوئ. داسې کسان نشته دې غریب ته نغوښته ورم نه کړه، دا ولې؟ اصل کې ستا دا سوال غلط دی. اما ته رانږدې شو ما سره په خیر کوو ما مالټه والا او تا ما ته خړ خړ کته سلام دې نه کوو ته شه کس ته ستا خوښو او زه د رقیب جوړ شوی خدای دې نه کړي. ښه دا راته ووایه ستاسو ملګری لاړی جي ملک یې پرېښوده. نو بس هغه ډېر غریب و او زما ډېر ښه ملګری ټیک ټاک ملګری مو جي اوا جسه ټیک ټاک و غربت و اما د ویزه وکړه په یو کس باندې ملګري دا خرچه مرچه پې ته وکړه چې پیسې وټې زه به کېدله الحمدلله پیسې ګټي ځان هم الې مال هم رالېږي. دا راته ووایه دا چې کوم کس تاسو سره اټیچ شي که نه هغه مالدار شي د دې څه وجه ده؟ اصل کې میډیا ده، میډیا هر څه خوښوي شهرت خوښوي ته ور ده چې میډیا ته رالې که نه بیا به باندې پیسې راورېږي بیا به در باندې پیسې. الرحمن الرحیم. ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں سوابی. سوابی آپ جانتے ہیں کہ سوابی کی عوام کی عمران خان صاحب کے لیے بہت زیادہ قربانیاں ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے استاد محترم، بہت ہی میٹھے ہیں، بہت ہی پیار کرنے والے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ سب ان کو جانتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ کی ٹیم کے. آپ بھی خان صاحب کے عاشق نکلے؟ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو جو مخاطب ہو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ عمران خان کی برکات ہے. جب سے میں نے عمران خان کا نام لیا ہے اللہ تعالیٰ نے سارے پاکستان میں مجھے شہرت دیا ہے عمران خان کی وجہ سے. آج عمران خان بہت بیمار ہے، اس کا انگ ضائع ہونے والے ہے، یہ ہماری غفلت کی وجہ سے. آج ہم آئے ہیں، یا موت ہوگی یا آزادی ہوگی، ہم ادھر رہیں گے اس وقت تک جب تک خان صاحب کی بہنیں یہ رپورٹ ہم نہیں دیں گے کہ خان صاحب کو ہمارے مرض کے ڈاکٹر ہمارے مرض کے اسپتال میں اس کا علاج نہ ہو جائے. اگر علاج ہو گیا اور خان صاحب نے خود ٹویٹ کیا خبر دیا تو ہم واپس اپنے گھر چلے جائیں گے، اگر نہ کیا تو ادھر رہیں گے. ہمارا رخ پہ ڈی چوک ہوگا. خان صاحب کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ پختوں میں ایک شعر ہے منگلے ونیو پدینیو چی تاوان د پکی، منگلے ونیو پدینیو چی تاوان د پکی ورته وردانګو کچاوي چې کپتان د پکی. پیر صاحب تاسو ماشاءالله ډېر فیمس سلیبریټي یې که نه، دا تاسو ته چا مشرانو د مینې تعویض درکړی دی چې تاسو ته کم خلک داسې راشي نږدې شي هغوی له تاسو ډېره مینه ورکوئ؟ نو اصل کې قرآن کې الله فرمایي وقولوا للناس حسنا، د خلکو څخه ښې خبرې کوئ. داسې کسان نشته مانه خلاص تېر کړي ورته به خندا شوه بېرته شي معافي وغواړي. نو مونږ زندگی په دوسۍ تېره کړه، نه چا سره جګړې کوو نه لانجې کوو نه کونجې کوو، هر چا له مینه ورکوو هر چا له پیار ورکوو. ښه اوس زه دلته کې ولاړ وم او ستاسو په لاس کې مالټه وه نو زما ډېر زړه کېده، خو تاسو هغه مالټه ما له را نه کړه او خوږ کس هغه له م ورکړه، دا ولې؟ خوږو ته تریخ ویل دا ستاسو مشهورتیا وجه څه ده جي؟ عمران خان. عمران خان خو وروستو له دې نه مخکې م ستاسو نه د مخکې ما چې په کم ټایم کې د عمران خان نوم وایستو چې عمران خان چې کوم دی ما پې سرچ وکړو د عمران خان عاشق وختمه د هغه ټایم نه بس زه د میډیا دومره ویړم ټول خیبر پښتونخوا ته وښوم. ښه ستاسو په سترګو کې ما اوښکې لیدلې وې جي دا کله بس یاره د چا په زړه کې چې عمران خان محبت یې قسم په رب نن درېیمه شپه ده والله بالله تالله که موږ به خوب کړی. ښه عمران خان صاحب سره خو ټوله دنیا مینه کوي، خو ستاسو مینه چې کوم ده د عام ولس دپاره د عام عوام دپاره هم ډېره ده. دا مالټې ما خبره وکړه چې هغه له تاسو ورکړه هغه خوږ نو خوږه مالټه م ورکړه، دې غریب ته نغوښته ورم نه کړه، دا ولې؟ اصل کې ستا دا سوال غلط دی. اما ته رانږدې شو ما سره په خیر کوو ما مالټه والا او تا ما ته خړ خړ کته سلام دې نه کوو ته ور ده هغه ستا په زړه کې یو کینه بل سبب خدای دې نه کړي کېدای شي هغه کس ته ستا خوښ او زه د رقیب جوړ شوی خدای دې نه کړي. ښه دا راته ووایه ستاسو ملګری لاړی جي ملک یې پرېښوده. نو بس هغه ډېر غریب و او زما ډېر ښه ملګری ټیک ټاک ملګری مو جي اوا جسه ټیک ټاک و غربت و اما د ویزه وکړه په یو کس باندې ملګري دا خرچه مرچه پې ته وکړه چې پیسې وټې زه به کېدله الحمدلله پیسې ګټي ځان هم الې مال هم رالېږي. دا راته ووایه دا چې کوم کس تاسو سره اټیچ شي که نه هغه مالدار شي هغه باندې خدای پاک رحم وکړي، د دې څه وجه ده؟ اصل کې میډیا ده، میډیا هر څه خوښوي شهرت خوښوي ته ور ده چې میډیا ته رالې که نه بیا به باندې پیسې راورېږي بیا به در باندې پیسې راورېږي. خپل ستاسو مطلب مینه محبت دا یو پازیټیو شی ده، د هر انسان سره کېدای شي څنګه د خان صاحب سره عاشقان دي ډېر خلک دا اوبجیکټ کوي چې عمران خان دا د مخالف پارټیانې، خو عمران خان صاحب د الله ولی دی او دا خبره زه همیشه کومه. ما نه یو کس تپوس وکړو چې د الله د ولی څه نشاني ده چې هغه زبرګي دی، ما نه د الله د ولی ډېره اسانه نشاني ده او هغه دوه دي وایي هغه څه مې لومبۍ دا چې هغه د پیسې سره مینه نه کوي، مې دویمه دا ده چې هغه د الله نه علاوه د بل چا نه یریږي. عمران خان زنده‌باد، عمران خان زنده‌باد. عمران خان د ملک له 3 هسپتاله ورکړي
هر مور د هر پلار د هر بچی علاج پکې کیږي. خدا افسوس مقام دی په داسې ملک کې پیدا یو. عمران خان صاحب د ټولو سترګې کولاولو دپاره دومره شعور ورکولو دپاره 29 سال تیر کړل او عمران خان صاحب پکې خپله سترګه بایله. څه ویل غواړې؟ نو دا زمونږ دپاره ډېره بدقسمتي ده، قسم پر ډېره زیاته بدقسمتي ده. نن د خیبر پښتونخوا د هر فرد په جب کې د علاج لپاره 10 لک روپۍ دي، علاج لپاره که نه. خو هغه کسان په کار نن دا ټول ثوابې ډکه ویستک. دا اور خبره نه ده، د الیکشن خبره نه ده، د بل څه خبره نه ده. عمران خان د ذات خبره ده. عمران خان د خپل خور لپاره په جیل کې نه دی، د خپل بچو لپاره په جیل کې نه دی، د خپل ښځې لپاره په جیل کې نه دی، زما او ستا لپاره په جیل کې دی. ما ورته شعور خو دا پلانکې ډاکو دی، دا پلانکې غل دی، دا پلانکې دهشتګرد دی، دا پلانکې لوټېره دی. مونږ ته وخو د دې نفرت وکړئ، دا پاکستان لپاره زهر دی. هغه کسان ما ته معلوم شو، تا ته معلوم شو، په هغه وجه عمران خان په جیل کې پروت دی. یعنې عمران خان که غواړي، عمران خان ته پیسه شته، شهرت ورسره شته، عزت ورسره شته، هر څه ورسره دي. خو نه، هغه زندګي خوښه نه کړه او صرف راغی زما ستا دپاره، زما ستا لپاره خپل سیاست قربان کړو. نن پرې سختې تکلیفونه تېرېږي. موږ نن په کار چې راپاڅو قسم پر رب چې هر څوک راوځي. کله چې خیبر پښتونخوا ته سیاستکار ورکوو دا نه چې دا پي ټي آی کس دی، نشنایي به هم علي، پیپلۍ به هم علي، جماعتۍ به هم علي او جمعیت العلماء اسلام به هم اخلي. جی په کار دی هغه کسان اوس تېره پاټۍ راپاسي په عمران خان پسې رد بلوي، خدای هم تباه او برباد کا، خدای هم حلا کا، خدای هم په سترګو ړانده کا. په کار کې خو انسانیت نشته. استاد جی په دې ملک کې ډېر داسې سربراهان د 78 سال نه تېرېږي که نه. زه به تاسو ته 4-5 نومونه علم او په هغې په باره کې به په یو جمله کې به تاسو جواب ورکوئ چې ستاسو په زړه کې د هغوی دپاره څومره قدر او عزت دی. زرداری صاحب الله دې غر کو پر کې، نواز شریف الله دې تباه برباد کړي، شهباز شریف الله دې سیند ته وګذار کړي، مریم نواز صاحبه د پنجاب مور الله دې لندن ته ورکه کړي. بیا ویډیو درکې را لکنه او کنه جی مریم نواز صاحبه الله دې لندن ته ورکه کړي. بلاول زرداری ارے سیاست نہ ہے، ہی از کیڈ، یہ چھوٹا ہے. ہاں ایمل ولی خان فضل الرحمان صاحب اللہ ہدایت وکی جی اللہ تو ہدایت وکی او عمران خان صاحب عمران خان صاحب عمران خان زمون زمون جگر ده، زمون مینه ده، زمون عشق ده، زمون لیلا ده، زمون دلروا ده، زمون جنونیت ده. زما یو دوه خبرې زه کوم تاسو ته. په نن وخت کې چې زموږ موجوده کوم قیادت دی که نه، که چېرې دی غواړي 24 ګنټو کې به عمران خان را آزاد وي. هغه څنګه ضلع نوشهره او ضلع پېښور ته دی جي ټي روډ اټچ پل دی بند کړي، غوږ کې دی. او چې کوم مردان دی ورسره سوات او بونیر دی ته دی دا چې کوم دی دا موټر وی واله کړي، د کوټ کرک هغې ته چې کوم دی خو نور علاقې واله کړي. 24 ګنټې ته دی صرف دا بند کړي. ته ګوره چې عمران خان را ازادېږي که نه. خو زموږ دا موجوده قیادت غواړي نه چې دی را خلاص شي، دی غواړي نه ده، ځینې په 24 ګنټو کې به را خلاصېږي. ده د سهیل افریدي صاحب نه څه امید دی؟ سهیل افریدي نه خو زموږ امیدونه ډېر دي، خو ډېر دي صرف دا اعلان وکړي چې بجلي او ګیس که دا هم نه بندوي، صرف دا 2 شیزونه دې بند کړي، صرف دا 2 او په 24 ګنټو کې دننه دننه به عمران خان اخلاصي. بلکې زموږ دا مطالبه نه ده چې عمران خان اسپتال ته لاړ شي. بھئی عمران خان بی گناہ دی په جیل کې، دا زمونږ پکار دی. زمونږ اسپتال مطالبه نه ده، یو کس به هم نه دی. زمونږ اسپتال مطالبه نه ده چې ډېر اسپتال ته لاړ شي. زمونږ مطالبه دا ده چې عمران خان دې راخلاص شي او موږ دې راخلاص شو.